د شایکوټ د معرکه رښتیا هم چې د افغانستان د دې انقلاب د پوریزو لپاره یو د اهمو معرکو نه وه. نو مخابره کې د خبره مې وسم یادېږي د ویلې چې یو کس مې په سنایپر باندې وویشتل 28 کسان مې وویشتل ختم شو. د افغانستان د جهاد په تاریخ کې د جهاد یوه داسې معرکه وه چې موږ د 100 کلن جهاد پیلامه ورته ویلی شو. دغه بوټي خواته دلته شهید دغه ځکه کې پروت دی ما سره یو بل ملګری یم. شاهیکوټ د امریکایي اشغالګرو پر وړاندې د جهاد لومړنی سنګر. د شاهیکوټ په تړاو به مو ډېر اورېدلې وي، خو حریت خبري ټیم همدې سیمې ته تللی، لوړې ژورې یې لټولې، د غازیانو له یادګارونو بیا د شهیدانو تر مزارونو تللی. حریت خبري ټیم هڅه کړې چې هیوادوالو ته د اشغالګرو د ماتې یو لنډ خو واقعي مستند چمتو کړي. د امریکایي ځواکونو هغه پرمختللې الوتکې راخیستې چې لا هم د شایکوټ په غرونو کې پاش پاش پرتې دي. د دې سردرو او سنګرونو غازیان مو پیدا کړي. راځئ له هغه څه خبر شئ چې ښایي ډیرو ته نوي وي. دا له کابله د لویې پکتیا په لور د وتلو دروازه ده. له دې دروازې تیریږو، لویې پکتیا ته ځو او د حماسو وطن شایکوټ ته ورځو. په دې سفر کې مو تر پایه ملتیا وکړئ. شایکوټ هغه سیمه ده چې د امریکایي اشغال په وړاندې د لومړي ځل لپاره جهاد پکې پیل شو. تاسې مو په سفر کې تر پایه ملتیا وکړئ. موږ شایکوټ ته ورځو. له کابله وځو، د لوګر خړې دښتې او شنه باغونه شاته پرېږدو او په ښکلي باراني موسم کې د تیرې لوړې څوکې ته رسیږو. د پکتیا د دنګو غرونو منځ کې له شنو بخملي چمنونو، خړو دښتو او ګڼو لوړو ژورو تیریږو تر څو د شایکوټ تاریخي درې ته ورسیږو. لوی خوړ او درنې ډبرې هغه څه دي چې د ښکلې او تاریخي درې ته یې تګ له سختو ستونزو سره مخ کړی. دا ټولې سختې ګالو، خو هڅه کوو د دې تاریخي معرکې او جهادي سنګر غیږې ته ځانونه ورسوو. دا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند شایکوټ تاریخي دره ده. هغه دره چې څه د پاسه 100 کاله وړاندې د امریکایي اشغال په وړاندې یوه تاریخي معرکه او د 100 کلن اشغال پای ته رسېدو پیلامه له همدې ځایه وشوه او د جهاد لومړني سنګر نوم یې په خپل تاریخ کې ثبت کړ. د شایکوټ د معرکه رښتیا هم چې د افغانستان د دې انقلاب د پوریزو لپاره یو د اهمو معرکو نه وه. دا خاتمه نه شوه، دا پیلامه شوه. له همدې ځای نه بیرته د جنګ، د مقاومت، د جهاد هغه بهیر په څپو شو او ټول افغانستان ته خپور سو. نو دا د افغانستان د جهاد په تاریخ کې د جهاد یوه داسې معرکه وه چې موږ د 100 کلن جهاد پیلامه ورته ویلی شو. شایکوټ له ګردیز ښاره شاوخوا 100 کیلومتره لرې د زرمت ولسوالۍ په سویل ختیځ کې د سمندر له سطحې څه باندې 2.1 کیلومتره لوړه دره ده. د 2002 کال مارچ په 2مه امریکایي اشغالګرو په دنګو غرونو کې راګیر د سپینو اوبو چینو او بخملي بوټو درلودونکې دره باندې د اناکونډا یا خامار په نوم 14 ورځني عملیات پیل کړل. یوه شپه وه تقریبا والله عالم چې 2:30 یا 3:30 بجې وې. سید رحمان منصور صاحب راغی، راجګې کړو چې امریکایان راله، ډېر په زیات تعداد باندې جکسي سنګرو ته وخېځئ. بیا چې کله د 1980 کال د حوت په لومړیو کې
امریکایانو په دې سیمه باندې یرغل وکړ، بیا دلته یو ډېر لوی تاریخي جنگ پیښ سو. دا عملیات امریکایانو د اناکونډا یا د ښامار عملیاتو په نوم باندې نومولی و. اشغالګرو د سلګونه عسکرو په پیاده کولو سره د ځمکې او هوا له لارې بریدونه پیل کړل چې د شهید ملا سیف الرحمن منصور په مشرۍ د اسلامي امارت مجاهدینو له سخت مقاومت سره مخ شول. چې څنګه عملیات شروع سو نو ملا سیف الرحمن منصور چې د صابر په نوم باندې هلته یادېده، نو ټولو چې څومره هلته مجاهدینو هغې ته کومنده ورکړه او خپل خپل جهان یې ورته مشخص کړو. ټول مجاهدین خپلو سنګرونو ته ځانونه ورسول. قمندان صاحب سیف الرحمن منصور صاحب ملګري سره راپورته کړل او سره رابیدار یې کړلو، سره ووتلو. اتیات چاته خپل طرف ور وښول چې تاسو دې طرف ته ولاړ سئ یاست. چاته مثلا جواد د فدا محمد جواد په نامه باندې یو مصر مجاهد و د قمندان صاحب سیف الرحمن منصور معاون ول، هغه بیا شبکه خالد ولا هغه ته یو ګروپ په لاس ورکولو. هغه ته مثلا دا د ترتیب په لاس ورکو چې ته پر خوا کې کوم دغه خپل تاروزیک یا هغه پلان مخ ته بیایه. د ملکی تلفاتو مخنیوي په موخه د مجاهدینو مشر شهید ملا سیف الرحمن منصور د درې ټولو اوسیدونکو ته له کلیو د وتلو زمینه برابره کړه او نورو سیمو ته یې ولېږدول. هلته بیا خلک ټول راوجې کړي، هغو ته مې چې نه کېږي دلته ته زنانه مې ماشومان مې باید دې چې کې هغه خلک چې قرباني ته تیار وي باید هغه دلته واړوي. نو بیا مې هغو خلکو ته ترتیب جوړ کړو، منطقه کې مې هغو ته کورونه پیدا کړو، ښه په سالمه طریقه باندې مراکوز کړو، جای په جای یې کړه. نو هغه سنګرونه ټول مجاهدینو ته فارغ سه، هلته موږ پراته وو. د امریکایي فرانکلین الهاجنبک په مشرۍ تر 1900 زیات د امریکا، بریټانیا، ډنمارک، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني او ناروې هیوادونو ځانګړي ځواکونه د شایکوټ درې ته د اناکونډا عملیاتو اجرا په موخه د CH-47D شینوک چورلکو په وسیله ښکته شول. اناکونډا عملیاتو کې شپږو AH-480A اپاچي چورلکو د دغو ځواکونو د ښکته کېدو لپاره د زمینې برابرولو او سیمې امنیت ساتلو دنده درلوده چې هوایي ملاتړ یې تر ډیره د امریکا سمندري ځواک او فرانسې هوایي ځواک د میراج 2000D جیټ الوتکو لخوا کېده. د عملیاتو په طرحه کې شایکوټ دره باندې برید او ختیځو غرونو کې د پوځي واحدونو ځای پر ځای کول شامل وو. د شایکوټ دره د شوروي اشغال له وخته د میړنیو مجاهدینو په کور شهرت لري چې د هماغه وخت مجاهدینو پکې د ډبرینو غرونو منځ کې سنګرونه جوړ کړي ول. د اسلامي امارت مجاهدینو هم یادو سنګرونو کې چې د بلال، منصور 1، منصور 2، منصور 3 او ایجنسۍ په نومونو یې نومولي سنګرونه نیولي ول. نو دا شپه هم تېره شوه، شهید سیف الرحمن منصور صاحب پاس ملګري کوم دره کې کوم ملګري پراته وو، هلته د منصور 1 او منصور 2 منصور 3 په نوم باندې او ایجنسۍ په نوم باندې هغو ملګرو سره اولین مرکز د بلال ده، ماش کوم لاس باندې ورته اشاره وکړه. دوم دلته مابین کې ایجنسۍ مرکز هم غټ مرکز و، او دریم چې ده دلته منصور 1 ده او منصور 2 کومه دره شکاري طریق پر مجاهدینو مرکزونه غځېدلي وو. د شایکوټ په تاریخي سیمه کې د مجاهدینو څو مرکزونه جوړ شوي وو چې مشهور مرکزونه یې د بلال، ایجنسۍ، منصور 1 او منصور 2 په نامه وو. په هر مرکز کې څو سمڅې وهل شوي دي او سمڅې د ډبرونو غرونو په منځ کې د ډبرینو غرونو په غیږه کې وهل شوي دي. اوس چې په کومه سمڅه کې ولاړ یم، په سر مې زرګون متره جګ ډبرین غر دی او لاندې هم رود دی، اوبه پکې روانې دي. دلته د ډبرو په منځ کې د ډبرو په زړه کې سمڅه پکې وهل شوې ده. مجاهدینو به له همدې ځایه په کفارو اشغالګرو باندې مرګونه بریدونه ترسره کول. په درېیمه ورځ باندې په د شپې ماښام سیف الرحمن منصور صاحب خو پاس په دره کې و چې بیرته دلته راغی. ماښام مونځونه موږ خو لږ داسې تیاره شوه، ملګري هم سره راغونډ شو، دغه کوم مجانو کې مرچو کې نږدې ناست د غرونو بغیر هغه هم سره راغله د قرارګاه ته. نو څه هجوم سره جوړ شو، ملګرو ته یې وویل ستاسې ډوډۍ شی تیار کړئ.
جهاد تیار که اور ولګېد او چې شو نو دوی د قرارګاه سره نږدې چیرې یو ډېر غټ بم واچول دا ټول قرارګاه چې وښورول در بچې ماتې کړې منصور صاحب او جواد صاحب ویلې چې دې چې نه وځو ځو دلته یو مدرسه وه د شاهي کوټ هغه مدرسه کې به شپه وکړو هغه مدرسه څوک نه و کې خو دوی ویل چې دا ځای بدل کړو ټوله ورځ هم له دې ځکه قومنده وه دا څو ورځې که بیا دلته پسې کې پاتې شو نو خامخا دا ځای به دوی ټارګېټ کړی چې د باندې راووتو نو داسې دوه لارې وې یو مدرسې ته تللې وه یو عدیم ګار او هغې ته تللې وه نو منصور صاحب مخکې روان و شیخ جواد صاحب ته ورته ویلې وایي مدرسې ته نه ځو هغه ته ځو دا ګارې ته ځو نو هغه ډېر اصرار ورته وکړو جواد صاحب چې اوس مشوره کړې ده مشوره کې خیر او برکت وي دوی چې نه ګارې ته ځو هو چې په دې خبره ټینګ شه چې غم څه نه وویلې بس روان سو نو دا شپه دومره خطرناک بمبارو بیخي حیران پاتې سو تا به په دې ګاره باندې چې غټې غټې تیږې راچي و دا شپه هم تېره سوه سهار و چې راجګ سو او ملګري دومره ستړي وو چې پیره کله کېده د باندې خو څوک وتی نه شوی ګارې نه نو په عجیبه پروت و غږ به و چې احمده د تا پیره ده ښه مسجد کې به صرف بیدار ناست و وی محموده د تا وار ده تا وار ده غږ ورسره کوو ډېره وړه ګاره وه تقریبا 12 کسانو په دې ګاره کې مو چې سهار راووتلو چې مخې ته رالو د مدرسې په طرف نو چې ګورو مدرسه نشته داسې مدرسه چې وکتل مدرسه نشته مدرسه دومره شوې د قرآن شریفونه شکېدلي وو دغه لټو د خاورو کې دغه پاڼې باندې وې نو شهید صاحب رحمان منصور صاحب جواد نور څه نه ورته ویل خو ما چې ورته وکتل ورته ویې خندل چې زه ټینګ وم بېګا مې دا ځای لید دغه بلال مرکز د تقریبا د شپږ اته مرچې کوټې د استوګنې ځایونه دلته قرار لري دلته دي لکه مقصد دغه یو ځای و دلته دوه کوټې مسلسل دا ځای اوس ډک سوی ده دغه کې بیا لاندې سجل ته درې دانې کوټې لري د شپې وروستۍ برخه کې د اشغالګرو عملیات پیل شول او د مجاهدینو مشر شهید ملا سیف الرحمن منصور هم خپلو مجاهدینو ته د برید امر صادر کړ مجاهدینو په اشغالګرو له 4 خواوو مرګونې بریدونه پیل کړل یوه شپه وه تقریبا والله اعلم چې 2:30 یا 3:30 بجې وې سیف الرحمن منصور صاحب راغی راجګې کړو چې امریکایان راله ډېر په زیات تعداد باندې چکسي سنګرو ته وخېځي دا غرې ټول وویستی او هلته یې د دغه څونګ پټ یو بل سر ده هغه کې د مهاجرو مجاهدینو خیمه ولاړه وه هغه یې وویستله دې خوا ته یې ټکان وکول دغه یې وکول دوی به طبعا هوایي برید و هوایي برید یې وکول بعد لغو قومندان صاحب سیف الرحمن منصور صاحب ملګري سره راپورته کړل او سره رابیدار یې کړلو سره ووتلو اتیات چاته خپل طرف ور وښول چې تاسو دې طرف ته ولاړ یاست جګړه شپه ورځ روانه وه مجاهدینو د دنګو غرونو څوکو ته درنې وسلې پورته کړې وې چې د دښمن الوتکو د شایکوټ پر سر الوتنه نشوای کولی اشغالګرو په دې 2 کیلومترۍ دره کې لسګونه زره کیمیاوي او د اکسیجن ضد بمونه وکارول خو د مجاهدینو له پلان سره سم د کلی خلک له سیمې وتلي وو او مجاهدین په خپلو خوندي سنګرونو کې پراته ول چې د دښمن همدومره بمباریو او جګړې مجاهدینو ته هیڅ زیان نشوای اړولی خو دښمن ته د لسګونو چورلکو نسکورېدو سربیره سخت درانه تلفات واوښتل شهید جواد صاحب ترتیب جوړ کو دی د شایکوټ کې د مخکې د مجاهدین وخت نه د غرب څنګ کې یو کوټه 2-3 کوټې وې د نانوایي په نوم باندې مشهورې وې نو زموږ ملګري مالته کې پراته وو څوک ما مالته کې تیر کړ د دې په سر باندې چې غونډیو منځو په دې کې بیا لیکوترې خالي کړې کوزي کړه چې کوزي کړه شهید فدا محمد جواد صاحب نور ملګرو ته مو ویلې چې راځي دلته امریکایان کوسوي دي په دې حمله وکړو نو دا ورځ چې په تېرېده تقریبا ماسپښین ناوخته وخت و ملګري م راورسېدل ورغله شروع یې په وکړه نو موږ له هوان سره او دوی خپله څو ملګري ورسره دوی هلته ورغله نو مخابره کې دا خبره مې اوس هم یادېږي دوی ویلې چې یو کس مې په سنایپر باندې وویشتل 28 کسان مې وویشتل ختم شو او د دې خو نور معمول دا و چې داس به پیوسو بس دی به دي توپک او امپور او M16 خولې به پورته ونیول او دا ډزونه به کول
دا یو هم پاتې نه شو دا کسان او څه د موږ ملګرو ته چې اوانونه راولي د الله تعالی یو نصرت و چې دا موږ سره کوم ملګري و دا یو هم د مسلکي کسان نه و چې دغه اوانونه ویسته وو دا صحنې ملګري خو ډېر شهیدان شوي دي نو چې دا یوه مرمۍ ور واچوله دا د دې منځ کې ولګېده ویله زر زر مرمۍ ور واچوئ نو پاتې نه شوه کسان یو نو دا دره باندې دومره بمونه لوېدلي و چې دا د مکمل د هغې بنده کړې وه تقریبا 10 متره 40 متره هغې لاره دا جیس د ساحه ټوله کړې وه تخریب کړې وه دومره هغې لرله جګړې 14 ورځې دوام وکړ او همدې جریان کې اشغالګرو ته اوښتو تلفات دوی هم حیران کړي ول بلال ورته وایي یو غر ده د دې سره یو بل څنګ ته بل د زور په نوم باندې یو ځای ده د دې دواړو غرونو په منځ کې هلیکوپټرې کوزې کړې دوه غټې هلیکوپټرې کوزې کړې دا دوچرخه ټول پوځیان یې کوز کړه نو چې څنګه یې کوز کړه د پوځیانو شروع وکړه ډزونه یې شروع کړه موږ یو ملګری مالته نو ټول د غرو په سرو کې وو داسې جنګ یې شروع کړه لکه کله چې جوار پخې ټکا ټکا کوي داسې یو حال جوړ سو نو منصور صاحب مخابره کې ویل وای دا لیوني راغلي که څه چل ده بیخي بد حال شروع کړی پرېږده چې خپل ځان ښه یخ کړي نو چې کله به یې دا ډزونه کم سو ملګري په حکیمه نقطه کې و پې له پاسه و بیا به ډزونه پې وکړو نو دا شکم و اوان هم هلته دی به بیا شروع وکړو نو ملګرو دوربینانو کې ورته کتل هغوی ویل وای دا خلک چې دي په یو بل کې داسې ننوتي دي او مخو شاوې سره یو ځای کړي دي مخونه یو بل خوا د ډزونه دي بس کوي چې ماسپښین وخت د خلک په کمیدا شو داسې که له پاسه حاکمه نقطه و ملګري پې له پاسه و مازدیګر په وخت کې ختم شو یو هم نه و دا کوزدی مبالغه وکړي چې یاره دومره کسانو یا دا یو قسم نه و مازدیګر منځو په وخت کې چې یو ټک 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 داسې به اوس خو خیر و خیراتي شو نو مازدیګر منځونه دا شی چې اوس بیخي ختم قراره شو یو هم پاتې نه شو دا څومره کسان چې دې کار څومره کې راوشي دا یو هم نه و پاتې شوی د شایکوټ درې غرنیزې او نظامي سیمې له یوې خوا مجاهدینو ته خوندیتوب ور په برخه کړی و او له بلې خوا یې اشغالګرو ته رڼا ورځ په توره شپه بدله کړې وه نور د مجاهدینو کوم دغه جهادي سنګر چې و دا یعنې یوه حکیمه نقطه ده چې د دې نقطې نه دوی د لاندې ټوله منطقه کنټرول کړې وه یعنې دا ټوله منطقه کې چې څومره امریکایي عسکر وو نو په نسبت سره د نورو ساحو ته له دغې سیمې نه دوی ډېر ناقرار وو ځکه چې دلته مجاهدینو ثقیله اسلحه راخېځولې وه نو زیکویک و د شکوې نو لاندې چې څومره امریکایي عسکر وو یا د دوی پیاده ځواکونه وو نو یا وسایط ورسره وو هغه د دې مجاهدینو له خوا نه زیات داسې وو چې تر بریدونو لاندې وو د سر پورته کېدل ته یې نه پرېږي اشغالګرو د شایکوټ ټول کلي داسې هوار کړي ول چې د هستوګنې څرک ورنه ورک شوی و د دې دنګو غرونو منځ کې یې داسې بمونه هم وغورځول چې له ځمکې یې اوبه راویستې اوس هم د دې درې په ځینو سیمو کې د شهیدانو مزارونه تر سترګو کیږي دغه بوټي خواته دلته شهید دغه ځکه کې پروت دي ما سره یو بل ملګری یم بیا دغه ته موږ راجوک سو دلته په دغه منطقه کې آلته کوم هغه کوټه و خیمه ولاړه وه بیا دغه امریکایانو د کمبالي کاته په دغه څنګ کې راسړلي هغه کمبالي نوې کمبالي وي دا م راواخېستې چې م داسې پرې واچولې په دغه برسېره بوټي واچول په دا بوټو باندې ماتې تیږې کېږوي موږ دغه ګیداړ و دغه شی میشه هغه نه کوي ویې نه خوري بیا چې کله نفر راډیو سو بیا هم دغه جای انتقال کوي دغه پاسې قبر په دغه ځای کې ماتې بیا خاک کړ دا هر څه تیر شول خو د مجاهدینو مورال لا هم هماغسې لوړ پاتې شو چې همدا لوړ مورال یې د شایکوټ دره کې د اشغالګرو د ماتې لامل هم شو خو اوس مهال د سیمې اوسیدونکي سره له دې چې ټول کورونه یې وران او تالا شوي ول د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره بیرته خپلو سیمو ته راګرځېدلي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي د امریکایي اشغالګرو ماتې له همدې ځایه پیل شوه چې له دې سیمې وروسته د هېواد په ګوټ ګوټ کې د جهاد غږ پورته شو که څه هم د شایکوټ غیږه کې ګڼ شمېر ځوانانو په اسلام ځانونه قربان کړل خو د ناټو اشغالګرو پاتې شونې لا هم په خپل ځای پاتې دي او د امریکا د تاریخي او شرمونکې ماتې په توګه یې لیدلو ته خلک له بېلابېلو سیمو راځي دا هغه سیمه ده چې د امریکایي اشغالګرو چورلکه دلته رالوېدلې او د سیمې د خلکو په وینا
دلته دوی بمونه ورباندې اچولي وو چې دوی وایي بیلوم همدغو دا عادت و چې خپل هیڅ شی دلته نه پرېښودل او هر څه به یې له ځانه سره وړل، خو که به یې د وړلو وخت ورنه کړل شو بیا به یې هغه په بشپړه توګه له منځه وړل. د دې ځای نه داسې معرکه پیل شوې ده چې د ټول افغانستان د جهاد بنسټ له همدې ځای نه ایښودل شوی. زرګونه متره لوړه څوکه ده او د زرګونه متره لوړې څوکې په سر کې د اسلامي امارت د مجاهدینو سنګرونه دلته موجود وو. البته سنګرونه یې جوړ کړي وو. د غره په شاوخوا سیمو کې هم سنګرونه شته، خو اصلي هغه مرکزي نقطه یې دغه سیمه وه چې موږ ورباندې ولاړ وو. دلته څو تاریخونه دي. لومړنی تاریخ دا دی چې د شایکوټ تاریخي سیمه هم دغه ده چې لومړنی د جهاد بنسټ البته د امریکایي اشغال په وړاندې له همدې سیمې ایښودل شوی. په همدې سیمه کې چورلکې لوېدلي، الوتکې دلته رالوېدلې، د مجاهدینو اصلي سنګرونه هم دلته وو او له همدې ځایه د دوی د ماتې پیل له همدې ځایه شوی. زموږ دغه تاریخي او ویاړمن سفر چې د مجاهدینو د لاسته راوړنو لپاره دلته راغلي وو، د شایکوټ تاریخي سیمه مو تاسې ته وښوده. خپل سفر همدلته د همدې لوړې څوکې په سر کې پای ته رسوو.